باراني موسم دی ځو یو داسې ځای ته مو بیایو چې نن سبا کندهاري ځوانان بیخي ډېر پر هغه خوا ورمرش دي. پیاوړی چې لري بس دلته یې راولي بس دلته هغه ځای ورښکاره کړه. اوس دا لین خطا دی ټلیفون کار نه کوي اوس دا لین راچو دلته اوس به لا ټلیفونان کار کوي. دلته ویل کېږي چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې دلته پل دی وایي. السلام علیکم ملګرو، نن بیا د خیر سره باراني موسم دی ځو یو داسې ځای ته مو بیایو چې نن سبا کندهاري ځوانان بیخي ډېر پر هغه خوا ورمرش دي. بس چې مازې یو چانس پیدا کړي روان یې هماغه ځای ته د اوس چې موږ چیرې دی راسره ویې ګورئ او زما ریموټ په موټر کې پاته سو زه به بېرته هغه راوړم. روژې ته څونه وخت پاته دی؟ ورته ووایه روژه څه وخت ده؟ روژه سبا د خیره ده. ته یې څوک اول ځان ورښیه. دا هارون شریفي دی زموږ ټینګ ملګری او شاته یو بل څوک دی پټ دی هغه دی زبیر کریمي. روژه به څه وخت یې؟ روژه به نو انشاءالله د شنبې په ورځ چې که خدای کول سبا به پیشنمۍ کوو. دی خو نه خبر دغه چې ایډیټ څه بیا پورته کېږي. نن د څه شپه ده؟ نن پنجشنبه ده. نن پنجشنبه ده. پنجشنبه ده. سلامونه ملګرو، په خیر راسئ. یو وار بیا اخونا حاجت اولاد ورته وویل نو دلته اول ناشته مهمه ده، خوراک مهم دی سهار وختي، او د سهار وختي خوراک تر ټولو مهم دی. نو ښه غوړ هر رقم شی چې وخوړل څه مشکل نه لري. نو په دې موږ باید اول ناشته وکړو، نهاری وکړو، بیا به ځو. اوله فواره ده، د اولې فوارې سره نصیب بریاني والا دا دي پراټې پخوي. نو ته دا پراټې ورښکاره کړه حاجي صاحب محترم، او یره جنۍ د کیمرې تر شا حاجي صاحب محترم دی. سلامونه ملګرو ټول ستړي مه سئ، خدای دې وکړي ټول به ښه یاست. نو نن دا دی زه هم د دغه ولاګ یا خپرونې برخه یم، ملګرو سره یو ځای ځو. د خیره ټوله خپرونه تاسو راسره تعقیب کړئ چې چیرې ځو، کیدای شي ملګرو درته ویلي وي. نو نن دا دی اوس سهار وختي دلته راغلي یو فرار سبق همداسې نه چې لمن راوسوځېد هغه مې نوي کالي دي، موږ نوي کالي اغوندو بیا میلې ته ځو. مسکین بخت دی، د مسکین بخت دی داسې نه چې را ویسوځي. ښه واه ماشاءالله. دا چې دا پراټې کوچنۍ نه دي که یا دا دغسې دا بیا لسته پراټې دي نو دا بیا تار پراټې کېږي. ښه هسې بیا ډبلې دي نه دا پراټې ډبلې دي اما دغه داسې که وګورو بیا کوچنۍ دي مخان یې د پراټو کوچنۍ دي. دا نه بیا دغه لسته پراټې دي ماشاءالله دا دی. خامخا په دغه نغرۍ بولي څه شی بولي دا طبخۍ تاوه خامخا پشکې ګرځئ که پشکې نه ګرځئ څه مشکل دی؟ نه پشکې پخېږي. نه پشکې پخېږي؟ یا نه پخېږي. ښه داسې یې کړله ته وګوره خواران یې داسې چاپي کړله ګوره. داسې هم نه کول کې نه سمېږي. داسې عمره بیا نه سمېږي. ښه قدرمنو لیدونکو تاسو زموږ سره واوسئ، ناشته به وکړو د خیره سره، بیا به ځو د خیره. یو وارې به زه ملګرو ته هم ورسم، هلته دوی څوک ناست دي ملګري مو څوک دي راسره هغه به ټول در ښکاره کړم. السلام علیکم. وروره سپین ږیري خلک یې یخ مې کېږي. دغه دی دغه میک دی دغه زر دی. سپین ږیري خلک یو دا چې دی هلته موټر ته راختئ چې دی په کوم حالت کې و د رښتیاګو کسان به خوري. سپین ږیري ډېر تکړه یې باندې دا د په داسې حالت کې ولاړو. خیر خدای دې راول. راځه کښېنه وروره. ملګرو نن د دغه طبیعي ښکلا او طبیعي هوا او د سهار وختي فضا څخه خوند اخلو. پراټې راورسېدلې نو نن دلته داسې بې خاره ورته ناست یو. نن یې په موټر کې نه خورو نه داسې لرې ځو، نن د لې ورته ناست خورو یې باره روانېږو. څنګه؟ بلکل چې د دونه پرې هوا ده موږ 15 ډوله دی وایي چې څنګه د یاران خوښ وي.
نو ملګرو ناشته مو وکړله خوراک مو وکړي نو نور ځو روانېږو ملګرو د موټر ریموټ یې ښایي نه خلاصېږي نو دا دې ملګرو موږ په تېرو ولاګو کې هم یادونه وکړه چې موږ هر وارې کوښښ کوو چې داسې کسان راپورته کړو راسره چې یا انداز خبره نشته هغه ته هغه د ویډیو شاته وایي د انداز خبرې وروره نو یا هم چې نه وي نه چې هم د ملګرو ساعت سره تېر شي هم زموږ ساعت سره تېر شي هم د نوي ملګرو زموږ سره ساعت تېر شي هغه زاړه خو هر وخت بیا یو ملا صاحب خو هر وخت راسره یي ملا صاحب دغه شی یم عبیدالله خو هماغه خو هر وخت راسره یي دا ملګري و یاران نو نن هارون شریفي راسره دی او زبیر کریمي راسره دی چې زموږ پخواني او ټینګ ملګري دي کیمرمین خو د تعارف محتاج نه دی هادي صاحب نو دا دی روان یو چیرې ځو دغه زبیره نن مو د خیر سره اراده کړې ده د اخوند صاحب مبارک د زیارت خواته چې د دامان په ولسوالۍ کې موقعیت لري او نن سبا زیات شمېر مینوال هلته ورځي نو موږ هم دا اراده وکړله هغه د پخواني خلکو پر چم غوښتي یو دا کوم ځای دی دا نو د نساجي در پله راتېر سوي ښه پل ما ونه لیدی نو پل به تا باید هغه مرتز په بانډار اخته پنځمه ناحیه ده د نساجي در پله راتېر سوي و سودا ښه ملګرو دلته را تاسو رالو اوس به د اشپزۍ دپاره یو رومیان و لیمبو و یو ګشنیز و دا شیان میان به راواخو نو دا دي شامیان مو راواخیستله هغه د استعمال وړ اسناد مو راواخیسته په حالات ځو و هغه ټیکټاک والا دی ملګرو لیدونکو البته بالاخره د اخوند صاحب زیارت رسیدونکي یو یا راورسېدو تقریبا او اوس به در ښکاره کړو د خیره سره چې څنګه ځای دی دا چې زه په خپله په لومړي ځل راځم نو زه خپله هم ډېر ورته لیوالی یم چې ووینم
تر څو پوه سم چې دا خلک دلته څنګه راځي ولې راځي او دونه په ډېر تعداد باندې او کندهار کې ماشاءالله دي زیارتونه کم نه دي خو دلته نن سبا چې دي خلک بیخي ډېر راځي او بس راځي هم د شپې د طرف د شپې په خوا کې راځي بالا عکسونه اخیستي خورا رقم نه زموږ فیسبوکي ځوانان خو نه بیا ځان ته یو څه وایي دا دې د خیره سره دا جامه سوله لاره یې راښیاست ملګرو راځئ ملګرو د نننۍ وارې زیارت ته ورسو زیارت به وکړو د خیره بیا به وروسته نورې خبرې کوو او ملګرو دا بیا دلته لوړ قرآن شریف پروت دی در دې خلک وځي لږ چې او دا ځای چې دی دلته وایي مریدان کښېني نو دا هغه بس دا زیارت دی دا هغه د قبر هغه جوړ شوی تعمیر دی الله ښه ښایسته جوړ دی ښه رنګ کړی دی او داسې پټ ځای دی دلته دا وایي دلته مریدان کښېني نو لیدونکو دلته یو شی پروت دی دا زره اخلم خورا اوهو دا څونه دروند دی بسم الله او خورا جالبه شی دی او دونه دروند دی چې تاسو فکر نسئ کولی نه پوهېږم ښه دا د منار یو برخه ده د دې ځای نه اوس دلته پروت دی بسم الله پر خپل ځای سره دلته دا دی د خوردې دپاره مالګه پرته ده او دلته دغه د قبر سر ته نوره مالګه پرته دواړو بغلو ته دي ښه دلته ویل کېږي چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې دلته پل دی وایي و دی خو چې سم واضح ورته دغسې ښکاره سي او بېشک سبحان الله ته هدي صاحب ښکاره که راځي په کیمره کې نو دا د حضرت علي رضی الله عنه پل دی دا فکر کوم رسته پل دی و پر د قبر پر بل کونج باندې بیا بل پل دی نو هغه شاید چپای که دواړه د یوې پښې دي او دا رسته دی انشاءالله نو دا و غټه ښه ده دوې لویشتې نوم نه دی خیر یوه نیمه لویشت که در دی دا به بېرته داسې اغوستې پخوا رقم جوړ کړو دا مالګه بیا دغه کړو بسم الله دا نه ویل دی راست دا بل ووینه دلته هم بل پل دی و دلته مالګه هم لږ د راس سارونه بسم الله دا بل پل سو دا نو دا دواړه داسې دي
و دواړه د ابل یا ابل داسې پروت دا داسې دی دا په شي کې دی بیا دې شي دی که یا پر هغه ځای باندې بیا دا ابل پل سو نو دا شو چې دلته رالو یو خو زیارت سو بل په ځینو شانو سړی خبر سي ډېر خلک راغلي زما خبر یا و دلته ډېر خلک خو راغلي دي یا راځي مثلا په دغه ځینو مهمو شانو نه خبر چې دلته موږ چې دپاره راځو چې باید ووینو او دلته ملګرو دغه یو جمله لیکل د مهم مبارک دلته یعنی وریښتان دي یا وریښته یو دانه دی نو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ږیرې وریښته دلته محفوظ پروت دی دا یو بل ښه خبر سو زموږ دپاره یا د کندهار دپاره قدرمنو لیدونکو په زیارت دننه ساحه کې ناست یو د ښاغلي حبیب رحمان وروره سره چې خلک یې په ملا مامک پېژني اجاغه وګرځول اجاغه دلته پر دغه ځای ستاسې څونه وخت کېږي چې دلته یاست دغه زیارت اړوند او د اخوند صاحب مبارک په اړه که معلومات راکړې پوره نوم یې چې شو اخوند صاحب مبارک اصلي نوم چې دی میا نور محمد صاحب دی او څوک یې میا فیض محمد صاحب ویلي د دوه نومان د اصلي نوم چې دلته مشهوره په اخوند صاحب دی بلکل نو دی ډېر وخت کېږي چې راغلی دی تقریبا د شاه حسین باچا چې میا صاحب پسې اخیستی دی د زاړه ښاره څخه دی میا صاحب دلته راستولی دی نو تقریبا د 303 کاله دلې اوس وفات کېږي د 303 کاله خلک وفات کېږي چې دی راغلی دی د وفات دغونه وخت کېږي وخت زمانه هر څومره چې تېره کړې ده پر دې باندې کول نو د هغه سره اوس دی زموږ شپږم نیکه دی نو موږ دا شپږ پېړۍ خو موږ پېړۍ وجې ته وایو چې یو پلار لاړې بل پر ځای وټاکه سو هغه 100 کلنه پېړۍ نه ورته وایو نو دی شپږم نیکه زموږ دی موږ د دې بس نیکه ور نیکه تر نیکه مخه دا ګرده د دې والا دلې د ډېره وخت دلته د څه وخت څه دغه د خلکو بیروبار زیات شوی دی دلته د رسنۍ د خوا معلومیږي اوس کال یو نیم کال کېږي دلته دغه ځوانه طبقه ډېر راځي دا نو دغه اوبو سیستم چې برابر سو دا جامه جوړه سوه امنیت سولو بالا د شپې هم خلک راوځي د ورځې که مشکلات نشته نو په دغه خاطر یې رش پیدا کړی دی پخوا هم وله خلک مګر خو دغه یې رش یې نه درلود د ورځې د شپې ډېر خلک جمعې په شپه خامخا زیارت کوونکي جمعې په شپه دا 15,000 لیټره خو د ماښام لمانځه ته دا اوبه د اودسو د خالي دونه د خدای مخلوق راځي نو دلته تاسو خو نږدې اوسېږئ د دغه نوي زیارت کوونکي یا د سیل دپاره خلک راځي زیارت دپاره راځي د دې سره خو به په تکلیف سوي خامخا نو دا څوک راځي نارې ویې بلکل څوک راکسونه دي زموږ ته د ښار خلک دي ځوانان دي بلکل نو ځینې دغه نه مراته یې رښتیا هم نو څه پیغام لري دغه زیارت کوونکي چې راځي هغو ته څه ویل لري والله خپل زیارت ته چې راځي که د شپې راځي که د ورځې راځي خپل زیارت چې کوي ځي چې په خپله خوا اوس چې موږ چې رالو دغه د زیارت د مقبرې شاوخوا چې کوم دغه دی تعمیر دی د دې دروازه کلپ وه نو دغه عام زیارت کوونکي چې راځي د جمعې په شپه دوی دپاره دغه ځای خلاص موږ دلې ناست یو تر سهاره پورې سبحان الله دا ولا جالبه ده چې دلته تاسو وینئ ملګرو پر فیسبوک باندې د ځوانان دلته د شپې هم راځي بلکې اکثریت یې د شپې راځي او ملا صاحب وایي موږ دلې ورته ناست یو په خدمت کې یو نو ډېره زیاته مننه که کومه داسې خبرې د دې اړوند د دې ځای چې هغه زما سیېره یي هغه راته وکړې نور خو دلته ما ورته ویل مهم مبارک ته د ستا دلته د حضرت علي رضی الله تعالی عنه پلونه دي 2 دانې دغه یو د مالګې دپاره دا هم خورا جالب شی پروت دی دا نو بیا د وخه د شمې څراغ دغه دی پخوا خو د ګروپانو د تلیخاکو دا نه وه دغه د شم نه و چې لګېدی وه دا د هغه شمې څراغ دی بس دلته به پکښې
ډېر ښه ډېر. نو دا دغه یو دانه پروت دی؟ دغه یوه دانه پروت دی، در اوسه دغه دی پروت دی. نو تقریبا 400 وخت دا خو نو شاید دغه خو دې د اخوندصاحب د وخت نه رامعلومېږي نو چې د کوم وخت دی. بلکل و یا د ډیزاین د دې څخه معلومېږي شاید د ډېر وخت تر دې هم ډېر. او هغه چې د هغه خلوت خانه ده، د به خلوت ذکر کې کوي. بلکل و. او هغه چې د هغه بیا د مرضیان خلک چې راولي بس دلته یې نیسي، دا بندي خانه ښه هغه ځای پیری چې لري بس دلته یې راولي، بس دلته هغه ځای ورښکاره هو دننه هغه دننه خوله ته چې بیا هلته ښه دغه ځای د څه دپاره دی؟ دا بندي خانه ده د پیرانان. سبحان الله. دا کې بس پیری لري، هغه بس دلته پاچیږي چې دلته یې راولي مثلا بلا دلته خپله توبه وکړي، کلمه ووایي. دا بندي خانه ده. نو دی نه په لکو انسانان راځي. پیری د لې پاتې چې دی ځي پر خپله لار. بالا نو دغه یو شرط لري چې په 3 میاشتې کې پلا زیري ماجرا په کال کې راوړي. اوس موږ په ایران کې یو تعلقي دی، یو کال بل کال راځي، د یوه شپه سره کوي بیا شي. ایرانی دی؟ هو. نو دا ملګرو د اخوندصاحب برکت دی، د ایران څخه دلته مثلا خلک راځي یا دغه شهرت یې تر ایرانه پورې ماشاءالله رسېدلی دي او خلک دې پیدا ورسره کوي. د دې ځای تر ایرانه پورې حاجي صاحب په کال کې شپه راځي، دلې حاضري ورکوي بېرته ځي. نو ډېره زیاته مننه. دغه ترموز مې بغل ته پروت دی، بس در سترګو مې بد ایسي. چای به وکړو، مجلس به هم کوو سره. والله خو خدای مو عمر ډېر کړی، هسې غم نه راکړي. ډېره مننه. نو ملګرو زیارت مو راسره وکتي او زیارت وکړئ، تاسې وکتي او معلومات مو ترلاسه کړل، څه نه څه کوم معلومات چې د دوی سره وه هغه مو حاصل کړل، ځینې عوام مخصل در تاسو پورې مو در ورسول. اوس ورځو د دربار خواته، اوس به ورځو دربار ته، هغه ځای به مو ګورو. چای باله ته خبر باله ته یو چای مجلس وکړو. دا هم سو دربار. بس موږ خو نو ملګرو تاسو به مریان یاست، د هر ځای تکیلي وکړل. موږ وختي راغلي یو سهار دی ښه. نو په دا خاطر د نور زیارت کوونکو د مخه یو، په دې خاطر ټول ځایونه خلق دي او موږ دا دي اول خلک نو موږ چې نن راغلي د خیر سره. ماشاءالله چیرې او نوم یې د دربار دی، نوم یې داسې زوړ نوم دی. دا تاسو اورېدل چې دربار وي نو به څنګه ځای مګر داسې ټکنالوژي پکې کې ده. اوس دا لین خطا دی، ټلیفون کار نه کوي. اوس ولاس اوس دا لین راچو دلته، اوس بلا ټلیفونان کار کوي. د دې سره هغه دغه سیسټم یې لګېږي، هغه انتن ورکوي ته ښکاره که ملګرو ته. دغه هلته هغه سکرین دی معلومیږي چې انتن ورکوي. دا دې اوس بند سو، اوس ټلیفونان کار نه کوي. دا ور واچوي ولا په دې دربار کې په دا کوټه کې ورته ناست اوسه ټلیفون بېخاره کار کوي. نو داسې کار دی. ګورو دوی هغه چې پاته سوه، موږ به ولاړ سو، موټر به راولو او په موټر کې چې سامان دی هغه به راوړو او ژیره خو نه وینئ. او پاته سو ځای مو انتخاب کړي، ښه ښایسته ځای دی، دلته به کښېنو ورته. والا به یو دیګ و یو شی می به سره برابر کړو. اوس به موږ ولاړ سو، موټر به راولو. نو دا دی دا ځای به لږ دا ډبرې ایسته کړو تر څو چې موږ پر کښېنو او باره راجګې نه شي. خیمه به دلته ودرېږي اول خلاصه که نو نو ملګري دا دې اخته دي مړه کېږي. اوس هرمان چې کیمره زما په لاس کې نه وای نو خو ستاسو مایک نشته. دا دې راسره دی مایک څنګه نشته راسره. دا شان ما داسې پامله راته کوله، پامله مې در سمول. مستو ده دا دې مړه کېږي. هارونه ټلیفون بند کړه وروره.
دا د خیمه دریز د خیره سره اوغه د کابل کندهار لویه لاره ده او دا سامان آلات شوله دا یاران دي خیمه ده خیمه ودروئ مخې دورې د قبلې خواته کوي قبلې خوا که موټرانو خواته یا قبلې خواته هغې خواته هم صحیح ده د باد د خوا سې بنده کړي واړوئ صاحب بلا ور دننه هغه دغه پکښې هوار که هغه یو شی هوار که سر بیا دا توس پر هوار که باره به دا ډبرې سره حدیث تا د چمپلان دي ننوځ اول دا غټ شی پکښې هوار کا دروند سره کومک سه هارونه یو وار لا د ټلیفون درته وایم چې باندې که بیا وروسته حق د شکایت نه لري یا دا د کیمرې سټینډ دی هغه مه راته کو ونسه اخته اوسه شابوش ځوان په خدمت ښه ایسي دا چې د خیره سره غوښې سره پاکې سولې د اخري لاس چې ورمو کوي نور نه تولات ور تسلیموه هغه بیا د خیره سره پخېږي بخار درولمه بخار راو ماشاءالله لیدونکو بلا کسابي پسې شروع شوله د خیره سره دا به دورې ولاړې بسم الله ستا مخ خو نه دی رونس سټیکر بس دغونه ټوټې بس دي و به دلته په بخار کې شنې کېږي پسې بخار کې شنې کېږي داسې تر وینځ د پشتي مابینځ کې به داسې کړایي خوړلو کې یې نه تا نه ده خوړی زبیر نه ناوله کړایي خوري بل د کوټې نه پشتې دي دا دي دغسې لاندې راځه کساب راخیست ونس زه خو هم د چرګ هغې به مو سره میکس کړو د چرګو د پسه یا دا یوازې د پسه دا خورو ملګرو د چرګو د پسه غوښې هم دواړې راوړي دي اوس مشوره انشاءالله پر دې ووته چې یوازې د پسه دا خورو هغه هم کړایي چرګ به بېرته سره وي تېر وار خو روش نه دغه شو تېر وار مې داسې روشر پوخ کړي چې د دې په ژوند یې نه و خوړلی او نه بیا د دې بعد وخوري ورواچو مالګه ورواچو څه زیات ورواچو داسې لکه دا موبایل دې بند کړه واچو ډېر ورواچو بیا دا بلې ورځ چمپه ونیسي بس اوس وارې د رومیانو شو بلې هو ته خورا خدمتي ځوان یې دا بلا مو ډېر وخت راولو ځوان په خدمت ښه ایسي نو ته کله ځوان یې دی چې دی سپین ږیری وي نو دا دی رومیان پرېولل کېږي هلته د بخار باندې دی تر څو غوښې څه پستې سي بیا به د کړایي جین جوړه کړو د دا چې دوی ناست دي ما بیا په کنې دا نور وخت خو د رومیانو شان زه میدوم تاسې ما وینئ دلته خو نن یې زه ځکه نه میدوم زما ګوتې پرېږدي سمه ده دغه یو وینئ دا بابو راو اینه کیسه کړي دي دا بیا بدخواه به دی د کابله راغلی دی کابل یې هم لیدلی دی حاجي صاحب یې اولته ناست دي 8000 پاور بانک سره دی هغه تاریان دي څه کوې حاجي صاحب نو دغه پاور بانک کتې سړی دا لږ چارجره ډبه ده چارجره ده ما بس رنګ یې سپین دی نور هغه ډبه ده او پول چارج هم نه دی نو اوس پول چارج هم سی و استاد دروجش دی و د دروجش به وخت کار وکي څو ټلیفون به چارج کې نو دا د ملګرو سره راغلی یو بس دشته ده اول چې رالته یو حیوان هم پروت و بره خطا سو لاړې دغه دی بالانو ورور ته دې ویل څه ډبې موږ سره خیمې ته دننه راوړلې هغه دی حاجي صاحب ناست دي همسایه خوندي کمال غل نه بول او دا دی کار روان دی رومیان میجیږي هغه چې دی کریمي صاحب ناست دی او دا چې دی شریفي صاحب ناست موضوع نسته ګر رومیان ته ګوره او موضوع بس دا پر رومیانو روانه ده هغه شان بیا سخت کار یې ما وکړي دا شان ما میدا کړه وږه بادرنګ نه دا څه شو ته وایي لیمبو مرچک ادرک یا لوند شونډ چې ورته وایي او ګشنیز دا ګره شان ما وکړله دی ما رومیان مې دي
بالا به جیګ باندې کو د خیره سره نو بالا د هغه کیسه د ملګرو جیګ باندې سو او غوړي لږ دی لوکو غوښ خپل غوړي لري انا پسې ورواچو بالا ورواچو اوش داسې بد ساعت کې پاشي بسم الله بسم الله هغه دا خوا دی پاکه مالګو مساله عجیب انسانه جی صاحب سترخان څه وایي سرخان خو نو جلات څه وایي ډېر ښایسته اماده دي که نه دي اماده دي او د پسه کړایي ده خوندوره ته څه کړایي وایه زه وایم ما بیا د اچارو سرکي و دا شیان ورسره خوښ دي زما فرمایش دی فرمایش د دم دی د دم دی لږ خوند یې وکړي مکې راکړه یاد دا سو سترخان یو څه سره دغه دی ملګرو غیر منظم دی دلته په خیمه کې دننه ځای تنګ دی بالا خو نو نور تی پوه یاست خوند یې څنګه دي اته سلو دا سترخان سو پل ګډوډ سترخان دی او دا موږ سولو نو موږ به ډوډۍ روژې چې وخورو روژه کېږي موږ به اوس لا خوندونه پر واخلو روژې ته 2 ورځې لا پاته دي هلو 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 ما مخ ته ډوډۍ نسته دا چا وزغلول ولا راوړي قدرمنو لیدونکو دا هم بیا یو ځل موږ په موټر کې دننه د خیره سره ډوډۍ وخوړه سوه او یاران وایي چې لمونځ بیرته عینومین ته رسوو یا مثلا ښار ته عینومین ته رسوو موږ خو ځو دوکان ته عینومین ته نو ځینې یاران هم عینومین ته راسره ځي نور نو بالا چینل سبسکرایب کړئ زنګوله ووهئ او ملګرو سره شریک کړئ بالا به موږ بلاګونه در جوړو ویډیوګانې به در جوړو تاسې راسره ګورئ د خدای په امان